د درو کسانو قتل روا ده د مسلمانانو چې زنا وکړي واده یې وي د دغه سړي قتل روا ده. حدیث کې راغلی دی یو سړي بل سړی قتل کړی ده قصاصا د ده قتل روا ده. یو سړی مرتد سی له خپله دینه ووتی د دغه قتل روا ده. د مرتد قتل روا ده، د زناکار قتل روا ده چې واده شده وي. او بل طرف ته هغه سړی چې د قاتل وي بل مسلمان یې قتل کړی د دغه قتل روا ده. له دې نه ما سوا قتل ناروا ده. اوس دغه قتل چې دا ناروا ده دا بیا دوه قسمه ده، یو قتل خطا ده یو قتل عمد ده. قتل خطا چې سړی وکړي خطا یا په پیل کې راسي یا په قصد کې راسي. اوس یو سړی د ټوپک باندې هغه ښکار ده غرڅه ده وسۍ ده دا را روانه ده دا یې ویستی ټوپک داسې انسان یې وویستی دا قتل خطا ده. په دغه کې څه حکم ده؟ د دغه دپاره حکم دا ده چې دا به دیت ورکوي. دیت معنه یا 1000 دیناره یا 1000 درهمه یا 100 اوښان د انسان قیمت ده دا به ورکوي. او 80 ورځې به په له پیوسته روزه نیسي. دې ته بیا کفاره وایي هغه د الله حق ده او دا دیت بیا د بنده حق ده. یا به 1000 دیناره ورکوي د سرو زرو یا به 1000 درهمه ورکوي د سپینو زرو یا به 100 اوښان ورکوي. دغه یې دیت ده. او بل د الله حق بیا دا ده چې 2 میاشتې به په له پیوسته روزه نیسي دا کفاره ده. دا قتل خطا ده. قتل عمد بیا راولاړ سئ یو سړی له بله چا سره غوسه سئ په جنګ سئ ټوپک یې پر واخیستی ویویستی په قصد یې قتل کوي. د دغه څه حکم ده؟ هغه مسلمان ده دا مسلمان ده په څنګ یې سره کورونه دي په یوه